علم دولت دی ویاړ عزت دی د خدای له لورې ښکلی نعمت دی علم دولت دی ویاړ عزت دی د خدای له لورې ښکلی نعمت دی. د لوی مهربان خدای په نامه د ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو او د علمي سفر د خپرونې درنو مینوالو زما قلميار مینه او سلامونه ومنئ. د دې اونۍ په علمي سفر کې هم د کابل ولایت بګرامۍ ولسوالۍ ته راغلي یو چې دغلته له یو غټې دیني مدرسې څخه شاوخوا 400 طالب العلمان په مختلفو برخو کې فارغېږي. دلته د عامو خلکو ترڅنګ ګڼ شمېر دولتي مسؤلین، والدین او خلک راغلي دي. دغه شانداره مراسمو ته موږ هم راغلي غواړو چې تر تاسې ورسوو. زما هیله دا ده چې د دې راپور د تر پای لیدلو پورې ملتیا راسره وکړئ. علم دولت دی ویاړ عزت دی د خدای له لورې ښکلی نعمت دی علم دولت دی ویاړ عزت دی د خدای له لورې ښکلی نعمت دی علم د پوهې لوی سمندر دی هره وینا یې ژوند ته رهبر دی علم د پوهې لوی سمندر دی هره وینا یې ژوند ته رهبر دی هره وینا یې ژوند ته رهبر دی دا معرفت دی لوی سعادت دی دا معرفت دی لوی سعادت دی د خدای له لورې ښکلی نعمت دی. تر ټولو نه مخکې دغه فارغینو ورونو فضلاو ته د زړه له کومې نه مبارکي یم. الله تعالی دې دنیا او آخرت سعادت او خوشحالي نصیب کړي. خدای پاک دې دغه کړي خواري د علم په لاره کې چې دوی سر ته ورسوله الله پاک دې مثمره وګرځوي. خدایي علما د دین خادمان وګرځوي. ټولو ته د مبارک وي. قدرمنو سامعینو ورونو بیا به جناب شیخ صاحب محترم او دلته استادان ختم بخاري شریف ختم بکي. خو زه نه غواړم چې ډېر وخت ونسم. نفس دومره خبره چې الله جل جلاله د افغانستان په حال کې باندې ډېره لویه لورینه ډېر لوی نصرت امداد وکړو چې کلونه کلونه د مسلمانانو دغه ارزو و تمنا وه چې خدای پاک یو اسلامي نظام راولي یو شرعي نظام راولي او د دې دپاره ډېر تکلیفونه قربانۍ وشوې. بیا د دې قربانۍ په نتیجه کې د 43 کاله یا نیمه پېړۍ په کامله معنا باندې په کامل افغانستان باندې تر یو واحد قیادت لاندې داسې قیادت چې هغه علمي شخصیت وي، پرهیزګاره شخصیت وي، یو عالم دین وي او دا د چا په فکر او تصور کې هم نه راتله. خو خدای جل جلاله د دې ډېرو مسلمانانو آه د فریاد نه وروسته چې د متا نصر الله چیغې به یې والې او د خدای تعالی د دین د حاکمیت او د شریعت د تنفیذولو لپاره شپه او ورځ تکلیفونه ستړیاوې په ځان تېرولې. هر رقم د حوادثو مشکلاتو سره یې مقابلې کولې او خدای پاک موږ ته ستا دا عظیم نعمت راوبخو. اوس حالات ته چې زه ګورم دغه ناشکري زیاتېږي، بې پروایي زیاتېږي. خاص کر ادب دې وي، علماو طبقاته او د مسؤلیت ډېر متوجه دی به نسبت نورو قدرونو خلکو نه، ځکه د نظام د علماو رهبرۍ کې دی. موږ دلته کوشش کوو په معنوي لحاظ، په روحاني لحاظ
د خلک سره په ښه سلوک او تعامل او په اخلاقو باندې ډېر کوشش وکړي، ښه نمایندګي د دغه دین وکړي چې د دین عظمت او د شریعت عظمت او د دین د احکامو او پوهاوی دا خلکو ته په صحیح معنا باندې ورسوي. دلته مختلف او نظامونه تیر شول او د یهودیانو او د مفسدینو دورې تیرې شوې. په دې دورو کې دوی د خپل کلتور، د خپل عادت او رواج عنعنات دا دومره عادي کړل چې زموږ د اسلامیت او افغانیت رواجونه عادتونه یې ټول محو کړل. اوس یې موږ نه خلک ازادي غواړي، نفسي ازادي غواړي چې زه د آزاد ومه، داسې د آزاد وم لکه پرون چې په پروني نظام کې آزاد ومه، ما ته د هر څه آزاد وي، زه د منکرات کوم، په ښکاره دې کوم، د ما د مخه د څوک نه نیسي. دا د دې دپاره د ازادي چې دا ازادي، نفسي ازادي، دا دوی په دې کې ځان ماخوذ نه بولي، ګناه نه بولي، او دا په دې باندې چې یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم، خدای مهربانه ذات دی، خدای مې بخي، خدای دومره پوښتنې سوال یې مانه نه کوي لکه تاسو چې کوم څه په موږ باندې باعث شوي یې. او بل طرف مسؤلین ملګري چې کوم دي، هې ته هم زه داسې وایم چې تاسو اول کلمه ور وښیئ، لمونځ ور وښیئ، دین ور وښیئ، بیا یې په عملي کوئ. چې نه یې دین زده وي، کلمه یې نه وي زده، لمونځ یې نه وي زده، ته یې په لمانځه دروې، دا سره نفرت د دین پیدا کېږي، لرېوالی پیدا کېږي، خلک کرکه پیدا کېږي. یو ښه مثال بیا زه دا ته وښیم چې په فراه کې یو کیسه سو، بیا جناب علي قدر امیرالمؤمنین صاحب حفظه الله ټولو کابینو غړو ته وویل چې تاسو فراه ته لاړ شئ، تاسې مقتول کیرانۍ ته سوال وکئ چې عفه ورته وکړي. بیا موږ اکثریت وزیر صاحبان او علما کرام ورغلو، هغه مقتول کیرانۍ ته کېناستلو، یو پلار او مور سپین سرې، دا یو زوی و، دا د دوی یو ملازم او خادم و، دغه ډېر په هغه کې شهید کړی و او په مظلومیت کې شهید کړی و، کور کې ورسره خادم و. بیا چې موږ سوال ورته شروع کړو د مقتول کیرانۍ ته، پلار یې راضي شو خو مور یې نه راضي کېدله، اخر یې مور وویل چې زه به عفه وکړم، خو تاسو دومره لوی نظام دی، عدالت دی، شریعت دی، موږ دغه نظام ته سترګې وې، سبا به نور مجرمین هم دا جرأت پیدا کړي چې هسې به هم د مقتول کیرانۍ ته امارت سوال کړي، ما بخي، بیا به په دې ګناه کې نور جرأت هم پیدا کړي، زه یې په دې خاطر نه بخم، مور یې وویل. خو بیا شیخ حبیب الله صاحب د جهادي مدرسې د کندهار محتمم چې کوم دی، یا خو د بیرغ باندې چې کومه کلمه دا یې ور مخکې کړه چې دې په خاطر یې وبخه، پلار یې ویل زه یې بخم، مور یې نه بخو. لنډه دا چې کله بیا هلته وخت پوره شو، میدان ته راغلل، بیا ما عملګرو ته وویل د دې شهید او د مقتول مور چې کومه ده د یو خپله د خبره په سپیکر کې وکوي، ځکه د خلک ذهن داسې جوړ دی چې د قتل د قصاص چې کوي دا د حکومت کوي، په دې نه پوهېږي چې دغه حق دی، دغه مقتول د کورنۍ دی. بیا مې په دې ور پورته کړه، په د سپیکر کې دا خبره وکړه. غرض مقصد مې دا دی پوهاوی د دین چې کوم دی دا اوس حکومت پلو او مسؤلین نشي کولی، په خپلو دندو مصروف دي، دا د دغه فارغینو ورونو او د دغه مبالغینو، د دغه خطیبانو، ملا امامانو او استادانو کار دی چې د دین ماحول دی جوړ کړي، صحیح معنا یې ور وښیي، بیا تطبیق د احکامو د شریعت چې کوم دی بیا په خلک دروند نه تمامیږي. داسې به نه وایي چې ما سره امر بالمعروف نهي عن المنکر زیاتی کړي، ما سره محاکم زیاتی کړي، ما سره قومندان صاحب زیاتی کړي، دا به بیا د دین زده کړی وي. عوام د ورونه دی کوشش وکړي ځان دی په خپله ته دومره واکمنۍ او دښمنۍ تېرې شوې، تاسو د یو ارام شپې ارمان کو، خدای پاک دغه شپه په تاسو راوستله، تاسو د نظام ملګرتیا وکئ، شکر یې ادا کئ. اوس په خپل سر په هېڅوک د چا په حق تجاوز نشي کړی، که څوک تجاوز وکړي په هغه ورځ یې عدالت و محکمې ته راکش کوي. دا خبره نن سبا علما کرامو ته او استادانو ته، ملا امامانو، خطیبانو ته ډېره متوجه ده چې زموږ دغه عوام وروڼه ولسونه په دې حکومتولۍ د نظام سره
په شرعي طریقه اسلامي طریقه باندې پوه کړي او موږ تاسو د ناشکرۍ ماده د دماغ نه لرې کړو. موږ تاسو هغه واکمني چې دا په موږ تېره شوې ده 40 کاله هغه په سوچ کې راولو. بیا مخکې که موږ باندې څه راتلل دا سره پرتله کړو چې پرون و نن موږ تاسو څومره تفاوت دی په دې کې. بیا به د دې نه وروسته تاسو ته د نعمت قدر معلوم شي. اوس د نعمت قدر ځکه نه درته معلومیږي چې خپل زما نفسي خواهشات چې کوم دي نفسي تقاضاو مې چې کومې دي هغه پوره نه دي. د هغې په بنیاد باندې زه په ټول نظام باندې په ټول ملت باندې بې اعتماده یم بدګمانه یم بې کفایته یې بولم. ولې چې هغه د ما ارزوګانې نه پکې پوره کېږي. ما ارزوګانې نورو څه کوي چې آرام شپه کړای شو الحمدلله د دښمن لاسونه رانه بند شول. زموږ تاسو ټوله واکمني خدای پاک تاسې په یو عدالت باندې برخمنه کړه. خدای پاک قومي بدایې سمتي بدایې تنظیمي بدایې دا ټول خدای پاک د منځه یوړې. ورځ تر بله اعتماد د مسلمانانو سره قوي کېږي او موږ په دې سره سره بیا د خپل نفسي تقاضاو په بنیاد باندې موږ ګیله او شکایت کوو. نه چې ګیله او شکایت وي په خپل ځای کې په خپل وخت کې د خپلو خلکو مسؤلینو سره به کوي او د دې په خاطر باندې کوشش وکړي. موږ تاسو به دا مسؤلیت یوازې حکومت ته نه ورپرېږدي. حکومت به یوازې سر خپله دا کارونه موږ نه کوي دا به په شریکه مخکې سره بیا وي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. علم دولت دی ویاړ عزت دی علم دولت دی ویاړ عزت دی. د پروګرام په دې برخه کې له هغو فارغینو سره یو چې خوشبختانه له ډېره زیاره وروسته دوی داسې یو سند ترلاسه کړي چې د دوی کورنۍ او ټول اسلام به فخر پکې. قاري صاحب وخت مو په خیر. خیر اوسې الله دې ونازي. اول سر کې تاسو ته ډېره زیاته مبارکي وایو. خیر اوسې الله دې کامیابه کړي. مننه. ګرانو هېوادوالو ته مو نوم هم ووایاست. نوم مې محمد اجمل ده او د حاجي محمد ګل زوی یم او د جامعه شمس العلوم فاضل نوجوان یم. ډېره څومره وخت مو دلې تدریس وکړی نو؟ دلته م درس یو کال ویلی. څومره د خوشحالۍ احساس کوئ او څه فکر او احساس در سره د نن ورځ؟ الحمدلله ډېر خوندور احساس لرو او ډېر خوندور درس هم ویلی او ډېر خوشحاله یو. الله تعالی دې رانه راضي سي. اوس چې یو اسلامي نظام راغلی ده څومره به طالب علمیانو ته فرصت او چانس تر دې وروسته د کار ورکول سي نو؟ ډېر الحمدلله اسلامي نظام چې کله راغلی ده موږ ډېر خوشحاله یو. مخکې چې وو چې کله هغه تېره اداري نظام و موږ په ښه زړه اخلاصه درس نه سو ویلی د درس موقع نه وله مدرسې نه ولې. اوس الحمدلله هر ځای کې د دین مراکز خلاص سوي دي د دین مرکزونه دي او هر ځای کې الحمدلله دغسې غونډې جوړېږي لکه دا نن چې څومره غټه غونډه جوړه سوې. الحمدلله اسلامي نظام نه موږ ډېر خوشحاله یو چې موږ ته دغسې زمینه مساعده کړې ده. علم دولت دی ویاړ عزت دی د خدای له لورې ښکلی نعمت دی. قاري صاحب ستړي مسئ وخت په خیر اوسې جوړ اوسه. نن به خوشحاله یو که به خفه؟ الحمدلله ډېر خوشحاله وي چې الله پاک یو ستر نعمت مو برخه کوي. ژوند کې د دغه ډېر غټ ارمان و؟ دا ډېر لوی ارمان چې 15 کالو سبق څخه وروسته موږ الله پاک یو لوی انعام راکوي. تر دې بل ارمان هم پاته دی نه؟ انشاءالله چې موږ ژوندي بیا به نور درس او تدریس کوو او ابتدا درسونه به کوو. انشاءالله اسلامي امت ته به خدمت کوو. ډېر الله. ستړې ورځې لري طالب علمي کمه دوره یې ډېره سخته وله وروستۍ چې د احادیثو دوره وله که د نورو ټیټې دوره کې ډېره تاسې ستړیاوې وګاللې؟ خامخا په ابتدایي حالاتو کې به انسان مسکنات به هم مقصد څه سبقان به هم سخت وو او اوس خو نو انشاءالله موږ سره بلد او بل د شیخ صاحب الله پاک دې وساتي د ده برکاتو درس ډېر اسان و. پای د دې لارې کولی جنت دی پای د دې لارې کولی جنت دی. حافظ صاحب ستړي مسئ وخت په خیر. خیر یوسف تم ستړی اول خو زه تاسو ته ډېره زیاته مبارکي وایم. الله دې ایمان برکت درکړي. ډېرې ستړې ورځې به دې کېدای شي کټ کړي نو؟ الحمدلله بس څومره ستړیا ورځې وي دغومره نتیجه بهترینه او خوندوره ده. ځینې ستړیاوې وایي چې ډېرې ښې نتیجې لري هغه ویل کېږي چې وایي چې د لاس تڼاکه ملغلره ده. داسې به تاسې هم
ډېرې ستړي کاټ کړي او نن ډېر خوشحاله یاست. الحمدلله ډېر خوشحاله وي د خدای پاک کرم. تاسو د احادیثو دوره د ډېر بشپړه کړه؟ و دلته دوره حدیث نه فارغ شو. صحیح. ټوله کې که راته ووایاست ستاسې په دیني زده کړو باندې څومره وخت تېر شوی ده؟ نو تقریبا 12 کاله پې تېر شوي دي انشاءالله. صحیح. وروستی کال دا و چې احادیثو دوره مو د لوی شیخ صاحب سره بشپړه کړه. و الحمدلله د شمس المشایخ حفظه الله سره فارغ شو او ډېر خوشحاله. علم دولت دی ویاړ او عزت دی د خدای له لورې ښکلی نعمت دی. قاري صاحب سلام وسې. خیر اوسه الله دې وساتي. لږ مخکې څه ګلان خو ماشاءالله نن دومره ډېر درته راوړي دي. والله قربان څومره وخت دې ټوله علمي دوره وله؟ یو کال کېږي نه دا ټوله علمي دوره هغه چې تاسې له الفبا شروع کړې ده تر اوسه پورې یو 14 کاله کېږي. 14 کاله خو ډېر وخت ده نیم عمر ده ولا نو و ډېر وخت کېږي. داسې وخت رانغی چې ډېر د زده کړو ستړی کړی او تېسته دې ځینې کړي. یا الحمدلله ډېر په اطمینان سره مو ویلي. خو همدغه د مقاومت نتیجه په کور کې تشویقولې او هڅولې چا؟ ورونو ډېر مشرانو یا کشرانو؟ مشرانو. تر امارت مخکې ستاسو لپاره د زده کړو دوره اسانه وه یا اوس اسانه ده؟ اوس اسانه ډېر اسانه. کومکونه پخوا ډېر کېدلو اوس کېږي؟ څه وخت کېږي؟ یا اوس کېږي. علم سبب د استقامت دی د خدای له لورې ښکلی نعمت دی. قاري صاحب څومره خوشحاله یاست؟ بخیر الحمدلله ډېر خوشحالي ده. د چا ارمان ولوستی په کورنۍ کې د بابا د مورکۍ سیته یو وخت کې د احادیثو زده کړیال یاد سي او دغسې پرې هغه سند دا ونې الحمدلله د ټول ولس ارمان خصوصا بیا زموږ د ټولو اقرباو خوشحاله اوسئ. ډېره زیاته مننه. قاري صاحب ته هم ستړی مه سئ. خیر اوسې څنګه یې ښه؟ ته فارغه سوی نه یې او که څنګه داسې ګلان نه لرې؟ زه خو اوس نه یم فارغه سوی، اوس مې د ورور فارغه سوي دی او د ملګري هم فارغه سوی دی. د دوی جلسې ته راغلی وم. دې نه وروسته ته هم زده کړې کوې که څنګه؟ زده کړې ما کړي دي ماشاءالله. یعنې ته تر دې مخکې فارغه سوی؟ تر دې مخکې زه فارغه سوی یم. یعنې اوس خو خوند درکوي زور نه درکوي؟ یا دا هم چاته زور کوي، دا خاص خوند دی. ډېر الله ډېر الله. علم دنیا ده هم آخرت دی علم دنیا ده هم آخرت دی. قاري صاحب ستړی مه سئ. خیر انشاء الله ډېره زیاته مبارکي درته وایو. الله دې خوشحاله لري. احادیثو په دوره کې فارغه سوې کوم بله برخه وله؟ نه الحمدلله د حدیثو دوره کې الله په مهرباني باندې او دوستان درته راغلي دي ګلان هم الحمدلله و زیات راغلي. ځای دې خوشحاله. الله دې ټول ته خوشحاله وي. نور زده کړې به هم کوئ او که به پاته وي؟ والحمدلله نور زده کړو ته هم دوام ورکوو. زده کړې نه تاسو څومره په خوشحاله یاست چې راغلي؟ موږ ډېر له اندازې خوشحاله یو الحمدلله. دا ډېر د جای د شکر ده الحمدلله موږ خوشحاله یو. تللی دا لاره پاک ذوالجلال ته راسي عشاق پرې عشق کمال ته راسي عشاق پرې عشق کمال ته. مولوي صاحب ستړي مه سئ. وخت بخیر. خیر اوسه الله کامیاب لري خوشحاله اوسئ. تاسې او ستاسې کورنۍ ته د دې ستر ویاړ ډېره زیاته مبارکي. مننه خوشحاله اوسه الله تاسو باندې خوشحالي راولي. مولوي صاحب احساس مو څه دی؟ جالبه ورځ ده، جالبه د افتخار ورځ ده، زرګونه ولسونه راغلي دي ستاسو د استقبال دپاره. یاره احساس خو نسو کنټرولولی ځکه دا زموږ د ژوند یو ارمان و چې الله خپل منزل ته ورسولو. دا زموږ د والدینو ارمان و، زموږ د استادانو ارمان و، زموږ د اقاربو ارمان و او الله هغه ارمان موږ راپوره کړو، هغه منزل ته یې ورسولو. ډېر خوشحاله یو. څو کاله دې دیني زده کړې وکړلې؟ تقریبا داسې 10-12 کاله کېږي دغه دیني زده کړو پسې راوتي یو او الله بوخت اوسه کاله الحمدلله د خلیفه سید محمد مبارک مدرسه کې علم ظاهر سره سره علم باطن هم حاصل کړو. ډېر الله. یعنې احادیثو دوره مو دلې بشپړه کړه؟ بالکل احادیثو دوره هم دلته بشپړه. علم ده او علم پایښت نه لري، لا هم نیت لرئ چې نور دیني زده کړې وکړئ؟ بالکل لا نور هم نیت لرو. اول اراده لرو تخصص وکړو، تخصص فی الفقه، تخصص فی الحدیث. هغه نه بعد خپل ولس ته خپل هیواد د خدمت وکړو ځکه زموږ دا ولس ډېر کړېدلی ډېر تورېدلی. دې باندې مصیبتونه راغلي، تکلیفونه راغلي، انقلابونه پرې تېر شوي. غواړو چې خپل ولس هیوادوال ته خدمت وکړو. څوک چې د علم باغ کې موجود وي تل وي خوشحاله روغ وجود وي تل وي خوشحاله روغ وجود وي. ستاسې نوم راته ووایاست. ما نوم محمد جمیل یحیی. ډېر الله. تاسو ته به نن هغه ویاړ په لاس درځي چې یو وخت کې ستاسې د والدینو ارمان ولو. څه احساس کوئ نن ورځ؟ یاره ډېر د خوشحالۍ احساس کوو نن. بیخي داسې یم، بیخي مې دا توقع امید نه و چې زه به ما باندې به یو وخت داسې راځي چې دا د حدیثو سند به زه ترلاسه کوم. نو ډېره د خوشحالي او د هغه احساس کوم
چې الله تعالی ماته داسې موقع راوسته او داسې خوشحالي ورځې راباندې راوسته. ستړې ورځې لري طالب علمي کې نه لري نو ستړې ورځې خو طالب علم کې چې څومره ستړیا سړی تېره کړي خو بیا هم نن ورځ هغه ستړیا ټول شیان ویر دي رانه په دې دومره په خوشحالۍ کې چې هغه ستړیا مو هیڅ بیخي په یاد نه دي. ستاسو په دغه علمي دوره کې داسې ورځ مو نه و فکر ځان سره پیدا نه سو چې دا درسونه سخت دي نورې نه وایم داسې خو بیخي چې وړکای ما چې تقریبا په 2012 کې درسونه شروع کړي چې د ما عمر اوس 22 کاله ده نو هلته تقریبا چې د ما به 10 کاله راته څو کاله راځي دومره عمر مې و نو هغه هلته خامخا سړی ډېر به خفه کېده او کور به یادېده مور و پلار مسافري خو بیا هم الله تعالی ډېر استقامت راکړو چې موږ ته د علم موقع راکړه. علم دنیا ده هم آخرت دی علم دنیا ده هم آخرت. زما نوم منصور احمد دی د میدان وردګ ولایت اوسیدونکی. قاري صاحب منصور څومره وخت کېږي چې د زده کړې دې پیل کړې وي او په کومو مدارسو کې دې وکړلې؟ الحمدلله زموږ خو دا تقریبا 12 کال دی چې دیني زده کړې مې کړې دي نو په هغه کې د افغانستان په مختلفو ولایتو کې او دغه رقم د هجرت په دیار کې هم دیني زده کړې کړې دي نو لله الحمد دا مو سخت کار اخري کار شو چې د دیني زده کړو څخه فارغېږي. دا هیله او دا ارمان په تاسو کې د فامیل د چا و د مورکې د پلار جان ستاسو خپله چې تاسو به یو وخت کې یو برجسته ځوان دیني عالم یادېږي؟ و الحمدلله زموږ د والد صاحب او زموږ د مور زموږ د ټول کورنۍ د خاندان د ارمان و چې موږ په داسې دیني اجتماع کې د دین د خدمت لپاره په دیني زده کړو باندې لګیا سو بیا دغه نه فارغ سو دغه ارمان یې ولله الحمد چې نن پوره کېږي. د اسلامي نظام پر راتګ سره دیني مدارس ډېر سوي دي یا خدای مه کړي کمبودي خواته روان دي؟ نه لله الحمد چې اسلامي امارت حاکمیت په افغانستان کې کله راغلی دی په دیني مدارسو په زیاتېدو دي او د اسلامي امارت مکمل تعاون او همکاري د دیني مدارس سره ده نو مخکې چې څومره مدارسو د هغې څخه څو چندۍ زیات شوي دي او دغه رقم د مختلفو ملکو څخه الحمدلله دلته طالبان راځي او دیني زده کړې زموږ په هېواد افغانستان کې کوي. علم رڼا ده د ژوند بقا ده علم صهیبه لویه بریا ده. قاري صاحب ستړي مه سئ او زر ځله دې مبارک وي. خیر یې الله تعالی تاسو باندې هم داسې خوشحالي راولي موږ ډېر خوشحاله یو چې د خلیفه صاحب ستړیا و او ثمره اوس په ولیدله او موږ ډېر خوشحاله یو او د تاسو ګډونوالو څخه هم ډېر خوشحاله یو. ستاسې نوم راته ووایاست؟ زما نوم داد محمد ده. ژوند کې د مور د پلار د چا هغه ارمان چې تاسو په دغسې سپېڅلي مسلک کې وروزي او بیا جامعې ته خدمت وکړئ؟ د موږ د مور و پلار او د استادانو دا تمنا او ارزو وه چې تاسو د موږ ښه رهبري وکړئ او د موږ د علم بل چا ته ورسوئ نو موږ ډېر خوشحاله یو انشاءالله او دوی په وعدو باندې به انشاءالله عمل کوو. علم دولت دی ویاړ او عزت دی د خدای له لورې ښکلی نعمت دی. ستړي مه سئ وخت مو په خیر. مننه خیرونه شي الله پاک. تاسو خپل نوم راته ووایاست؟ زما نوم مولوي محمد یواز دی د فراه ولایت. مولوي صاحب زر ځله تاسو او ستاسو درنې کورنۍ ته په لومړي سر کې مبارکي وایي دا ستر افتخار دی ستاسو. مننه خیرونه شي الله پاک ټولو مسلمانانو باندې داسې خوشحالي راولي همیشه راولي الله دې موږ الحمدلله په دې مدرسې کې د حضرت شمس المشایخ حفظ الله تعالی مدرسې کې تقریبا 3.5 فاضلان الحمدلله فارغېږي نن د خیر د حضرت شمس المشایخ د ستړیا او د تکالیفو چې زموږ سره ستړي سول الحمدلله موږ ټول خوشحاله یو د دې تمنا او ارزو لرو چې په ټول افغانستان کې الحمدلله دغسې مدارس دغسې د دین او د علماو د ټولو مسلمانانو خدمت وشي او د عوامو وروڼو څخه دا خواهش ده چې دا خلک دې راسي د جلسو ته دغه مجالسو دې راسي تر څو چې د علما کرامو او د مشایخ اعظامو خبرې واوري او علمي بحثونه واوري په دین او په اسلام باندې سر خلاص کړي. موږ الحمدلله ډېر خوشحاله یو بالخصوص حضرت شمس المشایخ حفظه الله تعالی چې زموږ روحاني استاد او زموږ د علم ظاهر او د علم باطن استاد دی الله پاک ټول عمر طویل او صحت کامل ورکړي. حضرت شمس المشایخ حفظه الله تعالی ته سره د کورنۍ سره د ټول اقارب. علم رڼا ده د ژوند بقا ده علم صهیبه لویه بریا ده. صاحب ستړي مه سئ وخت په خیر. خیر اوسې جزاک الله الله پاک دې اجر درکړي. تاسو ته ډېره زیاته تبریکي وایو او نوم مو هم راته ووایاست؟ نوم مې رحمان الله ده د ګل اغاز د کابل ولایت د سروبي ولسوالۍ. ډېر الله څومره نن د خوشحالۍ احساس کوئ چې فارغه سوله؟ انتها یې نشته لله الحمد الله پاک ډېر یو لوی نعمت و چې موږ یې ورباندې برخمن وګرځولو انتهایي زیات خوشحاله یو او اظهار د ډېرې خوشحالۍ کوو
زده کړې دي دیني ټولې دغه مدرسه کې بشپړې کړې که په مختلفو په مختلفو مدرسو کې خو دغه آخري د نتیجې هغه درسونه اوس دوره حدیث ورته ویل کېږي هغه مو په دې مدرسه کې آخر ته ورسوه. دلته د زده کړو کیفیت څه ډول ده د دیني زده کړو؟ لله الحمد ډېر انتهایي په هغه اعلی طریقې او په اعلی میډیا هغه سره د انداز سره د ډېر خوندور ده او هیڅ مشکل پکې نشته. د دوره حدیث دوره انداز د فنونو درسونه چې کوم دي په اعلی معیار سره درس کېږي. علم دولت دی ویاړ او عزت دی د خدای له لورې ښکلی نعمت دی. کورنۍ کې مولوي صاحب د چا دا هیله او خواهش و چې زموږ د کورنۍ یو ځوان یو کشر زوی هغه یو وخت کې خلک ورته په مولوي صاحب په قاري صاحب په دیني عالم ووایي؟ الحمدلله د موږ په کورنۍ کې د والدینو ډېره ده یو لویه ارزو یو لوی ارمان و چې الحمدلله هغه الله ورته پوره کړ او همدغه راز د موږ د ورونو د خویندو او د ټولو اقارب او د دوستانو او د ټولو مسلمانانو او د استادانو یا خاص شفقت پر موږ باندې چې د موږ ډېره ښه روزنه وکړه په پوره معنا سره. علم دولت دی ویاړ او عزت دی د خدای له لورې ښکلی نعمت دی. د شمس العلوم روحانیه مدرسې ناظم صاحب را سره ده چې دوی هم له دغه طالب علمانو سره خورا زحمتونه ګاللي دي. نن ورسره څو خبرې کوو. ناظم صاحب وخت مو په خیر. په خیر راغلی ستړي مه شئ. ګرانو هیوادوالو ته خپل پیژندګلوي لنډه ور وکړئ. ایما نوم حمدالله ده په جامعه شمس العلوم روحانیه کابل کې دلته د ناظم اعلی په توګه مسؤلیت لرم. ډېره او نن مو ماشاءالله دومره شانداره مراسم درلوده چې بیخي ان ولسونو احساسات نو څه کنټرولولی؟ الحمدلله بس دا د خدای پاک یو خصوصي فضل ده یو خصوصي رحمت ته په موږ باندې او د عام مسلمانانو تعاون په برکت باندې موږ دا کارونه په مخ بیایو. ډېره ناظم صاحب په نن پروګرام کې څو طالب علمان په کومو برخو کې فارغ شولو؟ موږ سره چې فارغ شوي دي 353 نفره د لوی دورې یعنې دوره حدیث فضلای کرام فارغ شوي دي. صرف 4 نفره حافظان د نورو ځایونو راغلي وو. 353 نفره په خپله مدرسه کې د دوره حدیث فضلای کرام لرو. دوی د یو کال په دوره کې ولو یا د دوی هغه موده څومره وله؟ تقریبا د 8 میاشتو نه ونیسه تر 9 میاشتې پورې دومره موده کې دی دا سند ترلاسه کړ د لوی دورې سند. اوس نور په کومو برخو کې تاسو څومره شاګردان دغلته لري برحاله؟ تیر کال خو مو د ابتدایي نه تر ثانیې پورې سبقونه شروع کړي وو. په آینده کال کې مو د ابتدایي درجې نه ونیسه تر وړې دورې پورې فنونو ته اراده ده او دوره حدیث به وي. په آینده کې بیا نور پروګرامونه هم لرو خو فی الحال د موږ تعمیراتي کارونه ډېر شوي دي نو هغه ځایونه نه لرو. تخصص او معهد او دغه شیان فی الحال نشته. په آینده کې دغه پلانونه ورته لرو چې نړیواله مدرسه وګرځو چې هر قسم تعلیم پکې وشي. یعنې که په ټوله کې موږ ووایو ناظم صاحب چې دلته سلګونه شاګردان طالب علمه په مختلفو برخو کې زده کړې کوي برحاله. انشاءالله موږ دغسې اراده ده چې لسانیات به هم وي ورسره په هر بخش کې به دی ماهر وي. د شیخ صاحب په راتګ سره چې خپله جانان افغانستان ته راغلی اوس د لې دا یو ستره علمي هسته ده څومره له نورو هیوادو څخه زموږ ستاسې شاګردانو کمښت شوی ده یعنې څونه په افغانستان کې جذب زیات شوی ده؟ الحمدلله په 100 کې تقریبا 80% د افغانستان خپل طالبان په خپلو مدرسو کې زده کړې کوي. نورې هیوادو ته د سفر احتیاج نه لري. ښه علما کلام لري ښه مدرسې جوړې شوي دي. الحمدلله دا ټول تعمیر په یو نیم کال کې شوی ده. تقریبا 800 نفرو تعمیر موږ گنجایش لرو صرف د دوره حدیث طالبانو دپاره چې موږ لرو او 200 د فنون طالبان دپاره موږ موجوده تعمیر لرو او د نوي تعمیرو اراده هم لرو چې ښه وسعت راشي او طالبان نور هم ډېر شو. تقریبا تر 1500 تر 2000 پورې طالبان ته موږ گنجایش اراده ده چې ځای په علم رڼا ده د ژوند بقا ده علم صهیبه لویه بریا ده. هیوادوالو ډېره زیاته مننه ستاسې له ملګرتیا څخه. الله جل جلاله دې په هره افغاني کورنۍ کې د خپل سپېڅلي کتاب حافظان او د حدیثو زده کړیالان نور هم ډېر کړي. دا د کابل ولایت د بګرامیو په ولسوالۍ کې د شمس العلوم روحانیه مدرسې څخه د سلګونو فارغینو خبرې اترې احساسات هغوی د والدینو خبرې چې موږ تر تاسې ورسولې. زموږ نننی راپور هم سر ته ورسېدی. هر چېرته چې یاست شاد سرلوړي او بریالي اوسئ. علم دولت دی ویاړ او عزت دی. حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه
په اووم کال د هجرت باندې د خیبر د فتح په وخت باندې په اسلام باندې مشرف شوی او 4 کاله کم زیات وخت د حضرت پیغمبر علیه السلام په صحبت کې د ده په شاګردي کې تیر کړي دي. خو چې څومره صحابه مبارکین دي په دغو کې هغه صحابه چې 1000 یا تر 1000 نه زیات روایات تر نقل وي هغو ته مکثرین ویلی کېږي. دی په سرفهرست مکثرینو کې ده 5304 احادیث د دنه نقل دي. دا چې موده د طالبي کمه ده او ذخیره د احادیثو یې تر ټولو زیاته ده، د موجوده طالبانو علماو په خاطر دغه ځای ذکر کوم چې دا څه وجه ده. موده د طالبي د نورو په نسبت کمه او ذخیره د احادیثو بیا د ډیرو صحابو په نسبت باندې ډیره زیاته. نو د په باب کې څه خبرې شروع شوې چې دا څنګه صحابي ده چې خبره کېږي قال ابو هریره عن ابي هریره او د ده نه مشران صحابه وجود لري او دی په هره مسله کې حدیث بیانوي. دا خبرې تر ده ورسېدې. نو د دې دپاره چې دغه د خلکو بدګماني ورکه شي سړی د خپل ځان حال ښکاره کولی شي. وما ابرئ نفسي که تفسیر وګورو حضرت یوسف علی نبینا علیه السلام مخکې تر دې نه چې دی د بندیخانې نه راوځي اول د خپل ځان د صفایي په باب باندې تحقیق وکړو چې دنیا ته دا ښکاره کړي چې په ده کې شرعي نقصان نه و موجود. د دې دپاره چې وروسته بیا دی د قوم معتمد واقع کېږي د وخت نبي به راځي چې بیا د ده په خدماتو باندې څوک جرحه ونه کړي. نو سیدنا ابو هریره رضی الله تعالی عنه هم د دې په خاطر باندې وایي چې حدیث ما ځکه ډیر یاد کړي چې د حضرت پیغمبر علیه السلام د صحبت په وخت کې ما حتی واده هم نه کوه چې د واده د وجې نه د کور د مجبوریتو د ضروریاتو د وجې نه داسې نه وي چې بیا زه د احادیثو مبارکو د فیض نه د حضرت پیغمبر علیه السلام د صحبت نه محروم شمه. صحابه مبارکین څوک مهاجرین وو څوک انصار وو. د دې د وجې نه چې مجبوریتونه یې وو، کورونه یې درلود، اهل و عیال یې درلود. مهاجرینو مبارکینو د کور د ضرورت په بنیاد څه وخت په بازار کې د تجارت لپاره تېروه او انصارو مبارکینو د کور د ضرورت په بنیاد باندې څه وخت په زمینداری او باغوانی کې تېروه. د حضرت پیغمبر علیه السلام صحبتو ته هم وخت نشوی حاضرېدلی او د ابو هریره یوه خېټه وه هغه د پیغمبر علیه السلام په شاګردي او په جوار کې مړېده. نو ځکه زه شپه ورځ د ده سره ملازم ومه، زه د آقای نامدار صلی الله علیه وسلم نه یم جدا شوی. یو دغه کثرت ملازمت هر وخت حاضري د حضرت پیغمبر علیه السلام په صحبت مبارک کې شرکت دا وجه د زیادت علم شوه چې ما د نورو صحابو په نسبت باندې د حضرت پیغمبر علیه السلام نه ډیر فیوزات او انوارات حاصل کړه. دوم د ما سره حرص و د حفظ د احادیثو مبارکه و چې دا آقای نامدار صلی الله علیه وسلم به بیا سبا نه وي. زه باید کوشش وکم چې د ده هر قول، هر فعل، هر تقریر، هر حال دا زده کم او یاد کم. نو ما یادول د احادیث کړه او نورو صحابه احادیث نه یادول. دومه وجه د ډیر دور او د حفاظت د وجه نه چې ما د احادیثو مبارکو د حفظ اهتمام زیات کوه، ځکه د ما د نورو خلکو په نسبت باندې احادیث مبارکه ډیر زیات دي. دریم د دې د وجه نه چې زه د علم حارس وم، حضرت پیغمبر علیه السلام نه مې مطالبه وکړه چې زه ډیر احادیث د تا نه اورم خو بیرته د ما نه ویریږي. ان حضرت صلی الله علیه وسلم راته ویل څادر ویړ که
ما څادر ورته ویړ کړ ان حضرت صلی الله علیه وسلم په خپلو لپو مبارکو باندې د علم یو معنا ده خو دغه ځای ته که موږ فکر وکړو دا معنوي امور دا په عالم مثال کې او بیا په عالم عقبا کې موږ کتابونه لیکي چې دا جواهر ګرځي دا وجود لري لکه وروسته به چې بیا لږ څه خبره پکې وکړو نو دلته هم نبی علیه السلام په لپو لپو علم دا څادره ته ور واچوه او ما بیا دا څادر راواخیست په خپله سینه مبارکه پورې مې ونیو د هغه نه بعد بیا د ما نه یو حدیث مبارک هم نه ده هیر شوی نو ګواکې درې وجې شوې یو د خپل استاد سره ډیر صحبت او ملازمت دوم د هغه د خبرو قدر حفظ یادول دریم د هغه دعا ګټل موږ طالبان ورونه د وخت همزولې ته وایم که غواړو چې علم حاصل کو نو یو باید په سبق کې د استاد په تدریس کې همه وخت حاضر اوسیږو غیر حاضري ونه کو او دوم موږ باید د استاد د خبرو قدر په زړه کې ولرو دا خبرې یې ضایع نه کو داسې نه چې په یو غوږ واورو د بل غوږ نه اوځي دا خبرو ته په خپل دماغ کې په خپل زړه کې دننه ځای ورکو دا خبرې یاد کو او دریم دا چې د خپلو استادانو د خپلو والدینو د خپلو مشایخو دعا وګټو د هغو زړونه خپل کو چې د زړه یوه دعا حضرت پیغمبر علیه السلام حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما ته په کنکي او کشر عمر کې وکړه د هغې یوې دعا په برکت رب کریم د حبر الامت رئیس المفسرین مقام ته ورسوه دا دعا یې کله کله لګیږي نو همیشه د سړی کوشش کوي چې د خپلو اکابرو زړه خوشحال وساتي چې رب کریم یو وخت کې په داسې دعا برابر کړي چې په هغه یوه دعا یې د سلو کلو کار نه زیات وشي دا د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه د ډېر یادولو وجه حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلې کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان دوی کلمې دي چې هغه محبوب دي الله تعالی ته رحمان ذات ته په ژبه باندې سپکې دي خو په ټول د حسناتو کې ډېرې درندې دي هغه چې دي هغه کلمې سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم دغه خو ظاهري د حدیث مبارک تشریح شوه اوس په دغه کې ترکیبي لحاظ باندې کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان دا مجموعه موصوف سره له دغه صفاتو خبر مقدم ده او سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم دا مبتدا مؤخره ده اوس د قانون د بلاغت په لحاظ خبر چې طویل الذیل وي د ډیرو نیکو صفاتو چښتن وي هلته تقدیم د خبر مستحسن ده د تشویق د سامع دپاره چې دغه دوی کلمې دي داسې کلمې چې هغه محبوب دي رحمان ذاته داسې کلمې چې په ویلو کې سهولت ته اسانتیا ده داسې کلمې چې په ټول د میزان کې ډېرې درندې دي دا چې صفت شروع شي سامع شوقمن شي اورېدلو د هغو کلمو ته چې څه شی دي چې اوس زر راته ووایي نو د هغه کلمو قدر به په زړه کې پیدا شي وروسته ویل سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم دوم کلمتان موصوف ته حبیبتان صفت ته خو حبیبتان تسنیه د حبیبتون ده فاعلتون وزن ده فاعل وزن په معنا د مفعول چې راشي هلته مذکر و مؤنث دا دواړه پکې علی السویه وي دلته په معنا د مفعول ده دوی کلمې دي چې محبوب دي رحمان ته وخت چې مذکر و مؤنث دواړه پکې برابر دي بیا الحاق د تی ته څه ضرورت ته چې حبیبتان کې تی راوړي اسانه ټکي به ذکر کوو علما وایي
چې د دغه قانون په تقاضا باندې چې فعیل چې په معنا د مفعول وي هلته مذکر و مؤنث چې علی سویه دي چیرې چې موصوف ذکر وي الحاق د دې ته حاجت نشته خو دغه قانون جائزي ده واجبي خو نه ده داسې خو نه ده چې واجب ده چې الحاق د دې به نه کوې صفت و موصوف په خامخه دغه د قانون په تقاضا باندې چې موصوف په تثنیه مؤنث ده صفت په مؤنث نه راوړي دا خو صرف جائزي قانون ده واجب نه ده او دوم نور صفات را روان دي چې هغه خفیفتان او ثقیلتان دي هلته فعیل په معنا د فاعل ده په معنا د مفعول نه ده هلته تی د تانیث ته ضرورت شته نو ځکه د هغو صفاتو د مناسبت د وجې نه په کلمتانو کې هم تی راوړه او بل دا چې د مذکر و مؤنث خبره چې هغه برابروالی او نه برابروالی ده دا هلته چې مفرد وي په تثنیه او په جمع کې دا قانون نشته درېیمه خبر کلمتان دوی کلمې دي حبیبتان الی الرحمن محبوب دي الله ته یعنی د دغه کلمې ویونکی د دغه کلماتو ویونکی محبوب د الله تعالی ته کوم انسان چې دغه کلمې ویایي چې سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم دغه انسان الله ته محبوب ده او بیا د رب کریم په صفاتو کې صفت رحمان ذکر کو په دې کې تنبیه ده په دې باندې چې دلته بیان دی وسعت رحم د خدای پاک ده چې د الله رحمت بې انتها ده په ډیر کم عمل ډیر لوی ثواب ورکوي دا په کم عمل لوی ثواب ورکول دا د خدای پاک د رحمت د وسعت نتیجه ده چې د الله رحمت ډیر زیات ده ځکه د رحمان اسم مبارک دلته په دغه ځای کې ذکر کړ علم دولت دی ویاړ